طالبان له نړیوالو مرسته غواړي که چنډه د غني په اړه تازه څه ویل شوي دي دا او ډېرې نورې مهمې خبرې په دغه ویډیو کې کتلی شئ خو له هر څه مخکې چینل سبسکرایب کړئ او زنګوله هم روښانه کړئ د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د یو لیک له لارې د بشر دوستانه مرستو په موخه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي دستیار ته وړاندې کړی او همدا وړاندیزونه د جنوا کنفرانس ته هم مطرح کړي دي امیر خان متقي د مارتین ګریفستن سره په لیدنه کې دغه لیک سپارلی دی چې یوه کاپي اشتسوب ورځپاڼې ته هم رسېدلې د طالبانو په دې 15 مادهیز لیک کې د نړیوالو بشر دوستانه مرستو جلب او دغه راز د جنوا راتلونکي ناسته کې د مرستو ترلاسه کولو موارد ذکر شوي دي د دې لیک په یوه ماده کې راغلي طالبان تمه لري هغه مرستې چې له دوی وړاندې د اشرف غني له حکومت سره کېدلې او د دوی په باور فساد ته زمینه برابروله طالبانو ته ورکړل شي تر څو د دولتي کارکوونکو ښځینه نارینه معاشونه اجرا او دولتي ادارې فعاله شي طالبانو ژمنه کړې ده تر څو د ټولو بهرنیو او نړیوالو ادارو پروژو پر وړاندې پخواني او اوسني خنډونه له منځه وړي او د ملګرو ملتونو ټولو شریکانو ته اجازه ورکوي چې خلکو ته مرستې ورسوي امیر خان متقي همداراز لیکلي دي چې د طالبانو حکومت د بشري مرستندویانو ژوند عزت او مال ساتنې برخه کې ټول ګواښونه او ستونزې له منځه وړي طالبانو ژمنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او هغه نړیوالو موسسو چې بشري مرستې کوي د یوه ځانګړي میکانیزم له مخې ساتنه کوي د طالبانو له لوري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي دي چې اوس مهال افغانستان کې روغتیا زده کړې او بیکارۍ لوی خنډونه دي او په دې برخه کې بیړنیو مرستو ته اړتیا ده همدارنګه اړینه ده چې پخوانۍ پروژې بشپړې او تازه پروژې پیل شي هغه د بیا رغونې په اړه ویلي دي هغه پروژې چې بشپړې نه دي باید بشپړې شي کنه نو ټولې به له منځه لاړې شي همدارنګه نوې پروژې ډیزاین او کار پیل شي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې برخه کې له طالبانو سره مرسته وکړي د هغه په وینا حکومت دنده لري چې شاوخوا 4 میلیونه په نشه یي توکو روږدو درملنه او د کار زمینه ورته برابره کړي امیر خان متقي وایي هغه پروژې چې د نړیوال بانک له لورې آسیایي بانک او نورو مرستندویه ادارو له لورې په ټپه درول شوي باید ژر پیل شي او د کارکوونکو معاشات او د پروژو مالي ملاتړ باید لکه د پخوا په څیر دوام پیدا کړي کنه نو د بیروزګارۍ شمیر به لا زیات شي هغه ویلي د تیر حکومت ټول دولتي کارکوونکي رابلل شوي دي تر څو خپلې چارې عادي پیل کړي خو کیدای شي د امکاناتو د نشتون له امله وزګار شي طالبانو همداراز له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې هغه کدرونه چې له افغانستانه وتلي بیرته راوګرځوي او هغه پیسې چې په بهر کې مصرفیږي باید دننه په افغانستان کې ولګول شي د امیر خان متقي په وینا په دې سره به د کوربنو هیوادونو د لګښتونو مخه ونیول شي او هم به دا کدرونه په مسلکي توګه افغانستان کې کار وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې افغانستان یوازې پرې نږدي تر څو یو ځل بیا د کډوالۍ لړۍ پیل نشي او هڅه دې وشي افغانان بیرته خپل هیواد ته راشي طالبانو ویلي امنیتي ځواکونه بیا تنظیم ته اړتیا لري او اوسنی حکومت په نظامي برخه کې امکاناتو ته اړ دي متقي له نړیوالې ټولنې څخه د دوی د هوکړې د عملي کېدو غوښتونکی شو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چمتو دی چې په ټولو نړیوالو ناستو کې ګډون وکړي او خپل موضوعات شریک کړي خو باید د طالبانو استازو ته د ګډون زمینه برابره شي د دې لیک په وروستیو کې امیر خان متقي ویلي په ښکاره توګه د طالبانو له لورې اعلان شوی دی چې د اسلام دین په رڼا کې د فرهنګ د ښځو حقونه اقلیتونه او د بیان ازادۍ رعایت ته ژمن دي درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه را سره وئ د دغه لیک په اړه تاسو څه نظر لرئ خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ او د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا الله مو مل شه د خدای په امان